د تورخم جګړه طالبانو ته د پاکستان تازه شرط دی. جنرال مبین او طالبانو حکومت خبرګون: آیا پاکستان ځان پر افغان طالبانو له ټي ټي پي څخه ژغوري؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیرو 2 میاشتو راهیسې پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي مرګوني بریدونه ډیر شوي، خو پاکستاني حکومت مخنیوی نشي کولی. برعکس بار بار ملامتي پر افغان طالبانو اچوي چې ګینې د ټي ټي پي جنګیالي افغانستان کې شتون لري، خو افغان طالبان بیا د دوی دا ادعا تل ردوي. دا چې وړمه ورځ تورخم کې جګړه وشوه، له امله یو شمېر طالبان شهیدان شول او لاره هم پاکستان بنده کړې ده. سرچینې وایي طالبانو له پاکستان څخه غوښتي چې لاره پرانیسي، خو هغوی غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې تورخم به تر هغې بند وي چې تر څو مو امنیتي اندېښنې ختمې شوي نه وي. اعلامیه کې ویل شوي چې تر څو افغان طالبان افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد قانع کوونکي اقدامات ونه کړي، نو دوی به د تورخم لاره همداسې تړلې وي. اعلامیه زیاتوي هر وخت له افغان خاورې پر موږ بریدونه شوي چې اوس مهال مو امریکا او خپل نور ملګري هیوادونه پر دې موضوع خبر کړي دي. بلخوا بیا طالبانو د پاکستان د یادې ادعا په ځواب کې ویلي چې پاکستاني حکومت د خپله کمزوري نه پټوي او نه د هڅه کوي چې د افغانستان او د دوی نظام بدنام کړي. جنرال مبین لیکلي د پاکستان منافقت او رذالت یو ځل بیا لکه د تیر په شان اوس باید د دوی ټول تجارت له منځنۍ اسیا سره د تل لپاره بند شي. له دوی سره د تل لپاره تجارت ختم شي، ځکه دوی خپل خوسا امونه، کیلې، مالټې د افغانستان له لارې تر منځنۍ اسیا رسوي، خو زموږ تجارانو ته بیا ستونزې جوړوي. دا لومړی ځل هم نه دی. د افغانستان سوداګرۍ خونې هم د تورخم دروازې د بندولو په غبرګون کې لیکلي چې اوس مهال د افغانستان لسګونه د تازه میوې موټرې تورخم کې بندې پاتې دي. که دروازه خلاصه نشي نو افغان تجاران به میلیونونه تاوان وکړي. شنونکي بیا وایي پاکستاني پوځ د ټي ټي پي سره د جګړې توان نه لري. دوی پوهیږي چې طالبان پر ټي ټي پي نفوذ لري، نو ځکه د دروازې خلاصولو لپاره طالبانو ته دا شرط ایښی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.